هغې کې یو کس زخمي شوی دی چې هغې نه رکشه هم اخیستلی شوې ده او هغه زخمي حالت کې هغې د هسپتال ته راوستی دی او په هسپتال کې د هغې یو راپورټ پروت دی چې ګمنام شخص هغې بیا هم د چا نشاندهي نه ده کړې دا غل دی د کوم دی نه راوستی هېڅ پته نه لګي نه هغه رکشې ډرایور چې کوم دی هغه د یونین کې نشته هغه د دې دغه اخوناباد علاقې اوسېدونکی دی هغه هلته چې کله دا واردات شوی دی نو هغې چې زخمي حالت کې هسپتال ته راغی د هسپتال راپورټ هغې سه اف آی آر پروت دی خو هغه ګمنام صرف پولیس د خپلې بدنامۍ د خاطره خپل بدنامي په ټولو د خاطره هغې ته بل سړی نه ښکاره کړي د هغې راوستی بازار کې هغه غالب مثال خبر راوستی او په دې باندې هسې ګوتې کېښودي خو دا د بازار صدر دی د بازار د صدر په حیثیت باندې چې راشه دا ریکوري به موږ دیدو نه داسې طریقې سره وکړو خو چونکې د باز محمد آواز دا دی چې باز محمد اوسه پورې هېڅ قسم جرایم مثال خبره که تاسو د دې د تاڼې ریکارډونه راوباسئ د ښار هرې تاڼې نه د دې ریکارډ وغواړئ نو انشاءالله د دې خلاف هېڅ قسم پرچه نشته نه که 107 نه 100 حتی دې پورې چې هېڅ قسم دغه نشته دې آواز صرف دا دی چې ما سره تاڼې ایس ایچ او او هغه دي ایس پي چې هغې کې موږ هم دې سفارش کې تللي موږ د دې شیز ګواه وه چې هلته یو چترالی ایس پي ناست و ما سره ایوب شاه وه نور کسان را سره تقریبا 15 کسان دې کې اصل لسوق والم دلته مهرلای چې کوم د بازار یونیو دغه تاجرانو صدر پاتې شوی دی هغه دې ټایم کې ایډوایزر دی سفارشونه هم پکې شوي ټلیفونونه هم شوي خو هغې نه منل هغې خو پهله دا و چې یاره دا مجرم دی خو چې خپل هر څه دغه وکړو اخر بیا پوهېدل نه چې موږ دې سره څه وکړو اخر مجبوره شو باز محمد د ماشومان بچي مجبوره شو یو زوی به ورته روزانه راغو زموږ په مخ کې هغه غل چې تاسو کتلی وې تاسو به ویل چې دا خو جرایم پیشه غل دی دې باز محمد سره څه تعلق دی خو د غل دغه نه دی دا صرف او صرف ایس ایچ او د هغه ایس ایچ او چې کوم دی هغې د باز محمد ګیرولو لپاره چې راشه د باز محمد ګیر کړم چونکې دا د بازار یونین صدر د غونډ ښار د رکشو صدر پاتې و مثال خبر راشه دې نه به دا شی ریکوري صرف هغې خپل هغه غلا پټولو لپاره چې کوم علاقه کې کوم آزاد شو نو هم دا و د باز محمد آواز دا دی چې چونکې دې د پای سطح باندې د انکوایري وشي که هغه جوډیشلي په دغه باندې کړي که ګورنر صاحب ته اپیل کوي چې ته د ښار اوسېدونکی د ښار یو مظلوم سره مثال دا دومره زیاتې وشو نو دې دا وایي چې یار زموږ خلاف تیم مثال یو کم دغه جوړ شي او هغه د زمام انکوایري وکړو د ایس ایچ او خلاف د ایکشن والے هغه فوراً معطل شي او د هغې خلاف دی قانوني کاروائی وشي رکشوں کی تقریباً ہوگی 80,000 عوام 80,000 یہ سارے یوه خبره دویمه خبره دا ده چې هغه زموږ د علاقې دی هغې د موږ کسان ولېږل هغې ویلې چې وروره د باز محمد زما مشر دی که اوس مونږ خو لکه داسې یو چې لکه مونږ خو به ټول نه پېژنو خو مونږ خو ټول خلک پېژني که نه تاسو پته ده که نه چې مونږ ټول نه پېژنو خو مونږ ټول خلک پېژني نو هغه وویل چې بهی باز محمد سره زما مشر دی سره زما نوم مې واخیستو چې دا دواړه زموږ مشران دي او دوی سره زموږ هېڅ دغه نشته دی او زما غلې نیولی او زما د غل سره کار دی اصلي خبره دا ده چې دا پولیس والا وویل د ایس پي چې کوم دا دوی یو ډرامه جوړه کړه ډرامه جوړه کړه ډرامه کې چې هغې سره کله موږ کېناستو سره څلور پنځه کسان دا ناست دي زه به دا غله مولم او زه به باز محمد مولم او زه به دا کوم او زه به دا کوم که نه دا هغه ایس پي ویلې نه نه ایس پي ایس پي باغ دواړه موجود چې نه ایس پي ویلې موږ چې ایس پي سره چې کېناستو وایي دا ټول ولا نه وایي سره ایس پي ویلې چې به دا غله مولم او زه به باز محمد مولم ولې دا ستا راج دی ستا د پلار حکومت دی چې ته به چې کوم دی ته به خلک ولي دا دوی یو ډرامه جوړه کړې وه چې د دې په ذریعې سره بل داخل چې کوم دوی یادول دا لادرخانۍ دی په دغه تاڼه کې یو میرزان لادرخانۍ دی دا هغوی په خپل یو ډرامه جوړه کړې وه چې دا موږ په خپل ځانه خلاص کړو او چې کوم دی دنه دا ورته بې خولې بې ژبې سړی ښکاره شو دا خو ډېر ساده سړی تاسو ټول یې پېژنئ موږ ټیک ده موږ جیلونو ته تللي یو خو د مشرۍ کې تللي یو نور الحمدلله الحمدلله په دې پېښور ښار کې ما ورته چې دا مشري ده उसने एक ड्रामा बनाया था कि बस दूसरा बात नहीं करता था तमांचा लाओ और रिश्क लाओ मैं इसको छोड़ूंगा किधर से तमांचा लाऊं किधर से रिश्क लाऊं इससे जो इफ्तिखार से अब आया था चमकनी से मेरा दफ्तर तो फकीराबाद में है इसका दफ्तर बेरस्को में है टेंडर कोई बाद मोहम्मद को उठाया
اور اس کو بتاتے ہیں کہ بھائی تم نے اس آدمی کو تمانچہ پستول دیا ہے، اس پستول بھی واپس کرو، اور جو رشکہ اس نے چین کر لایا تم کو دیا ہے وہ بھی واپس کرو۔ اس نے کہ بھائی میں اس کے پاس رشکہ بھی نہیں ہے، اس کے پاس پستول بھی نہیں ہے۔ اس سے چون نے بس ایک جواب دیا، دوسرا بات نہیں کرتا تھا، بس یہ 2 باتیں کرتے تھے، پستول لاؤ اور گاڑی لاؤ، بس پستول لاؤ اور گاڑی لاؤ، میں اس کو چھوڑوں گا، اگر یہ نہیں لاگے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ میرا نام طاہر خان ہے، میں باز محمد کا بیٹا ہوں، اور یہ بات ہے جو ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہے ہیں۔ ابھی ہم یہاں پریس کلب آئے ہوئے ہیں، اور یہ بات ہے ان لوگوں نے میرے ابو کو اٹھایا ہوا تھا، افتخار SHO اس کے ساتھ جو کتنے اس کے ساتھ جو گنر ہیں وغیرہ یہ سب آئے ہوئے تھے، ان لوگوں نے ایسے ہی اٹھایا ہوا تھا، تقریباً 6 دن اس کو ایسے ہی رکھا ہوا تھا، اس پہ نہ پرچہ تھا نہ کچھ تھا، کچھ بھی نہیں، حالانکہ سارے تھانوں سے انکوائری بھی کی ہے، اس کو پتہ لگے کہ اس پہ کچھ بھی نہیں ہے، بوڑھا آدمی ہے سر، یہ ابھی اس عمر میں یہ کیوں اپنی آخرت تباہ کرے گا سر۔ اور یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ ایک نجی جیل بنایا ہوا ہے، ایک ٹارچر سیل بنایا ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان لوگوں نے نہیں چھوڑ دیتے ہو۔ ہم گئے عدالت جا کے بلف کے ساتھ آئے، بلف کے ساتھ جب آئے اس کو چھپا کے اوپر ایک چھوٹا سا کمرہ تو اس میں چھپایا ہوا تھا، جب ہم گئے ادھر سے اس کو نکالا تو میرا ابو اس ٹائم بھی بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا، وہ کہہ رہا تھا، وہ اس طرح لرز رہا تھا، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو نیچے لا کر ہمیں پھر پولیس والوں نے ہمیں پھر پکڑا بھی ہے، تو اس کو تپڑ بھی مارے ہیں، اس کو گالیاں بھی امی کی ہیں، اور مجھے بھی جیل میں ڈالے ہوئے تھا، پھر ہمیں نکال دیا ہے۔